بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو د درسونو په ادامې دوهم لیکچر ته راځو. موږ تاسې په مخکینی لیکچر کې یعنی په لومړي لیکچر کې د درجې د تعریف په هکله بحث کړی و او اجزاوې مې ویلې وې چې دقیقه او ثانیه ده، چې دقیقه د درجې شپېتمه حصه او ثانیه بیا د دقیقې شپېتمه حصه. اوس په ګراډ باندې بحث کوو. که چیرې یو دایره په پام کې ونیسو، دا تاسې فرض کړئ چې د دایرې مرکز وي، د درجې په شان یې درته تعریفومه. که چیرې تاسې داسې یو کار وکئ چې دا د دایرې محیط مساوي 400 حصې کړئ، یعنې په 400 حصو یې تقسیم کړئ. په درجې کې مو په 360 حصو تقسیم کړی و او اوس یې په 400 حصو باندې تقسیموئ. یعنې وګورئ ورته والی لري دا دواړه تعریفونه. که چیرې فرض کړئ دا 400 حصې راغلې، مثال په ډول دغه د دایرې د محیط 400مه حصه ده، یعنې په 400 حصو کې یوه حصه ده. هغه مرکزي زاویې ته موږ وایو چې یو ګراډ پراخوالی لري چې مخامخ قوس یې د دایرې د ټول محیط 400مه حصه یي. یعنې که چیرې دغه قوس د دایرې د ټول محیط 400مه حصه یي، نو دا کومه زاویه چې دلته ده د تعریف له مخې دې زاویې ته زه وایم چې دا یو ګراډ ده. ګراډ کولی شي د عدد د پاسه جي ولیکئ او یا هم کولی شي په دې شکل ولیکئ. دواړه ډوله لیکنې د ګراډ دپاره سم دي. د ګراډ واحد چې لیکئ داسې لیکنه صحیح ده، او که داسې ولیکئ بیا دلته د پاسه دلته ورته ولیکئ دا هم صحیح ده. ګورئ دا واحد دی او دا توان نه لوستل کېږي، دا توان نه دی، یعنې همدغه ځای کې لیکل کېږي د درجې په شان باندې. ګراډ ته ګریډیان هم ویل کېږي. اصلا دا داسې هم تعریف کړی دی، د یوې قایمه زاویې 100مه حصه. یعنې که چیرې موږ تاسې قایمه زاویه راواخلو، دا په 100 حصو باندې تقسیم کړو. تاسې فرض کړئ دا ما تقسیم کړئ پر 100، نو یوه حصه یې چې کومه لاسته راغلې ده هغه یو ګراډ ده. یعنې که چیرې تاسې یو قایمه زاویه ولرئ، فرض کړئ دا قایمه زاویه ده او دا زاویه 100 حصې کړئ، په 100 حصو یې تقسیم کړئ، یوه حصه زاویه چې څومره پراخوالی لري یو ګراډ بلل کېږي. په یو دوران کې 4 قایمه زاویې دي، هر یوه 100 حصې کوي یو ګراډ. نو دا په دې معنا سو چې په بشپړ دوران د ګراډ په حساب باندې 400 ګراډه راځي. 400 ګراډه د دې ځای معلومیږي. ګورئ 400مه حصې مخته یو ګراډ، د بل 400مه حصې مخته یو ګراډ، د بل 400مه حصې مخته بل ګراډ، د بل 400مه حصې مخته یو ګراډ. نو که چیرې دا ټول دوران په نظر کې ونیسئ، 400 دغه ټوټې لري او د هرې ټوټې مخته یو ګراډ زاویه ده، نو په مجموع کې د ټول محیط مخته د ټول دوران د ګراډ په حساب باندې 400 ګراډه راځي، چې په درجې باندې 360 درجې کېدلې. د درجې په شکل باندې ګراډ هم تر ځان کوچني واحدونه یا اجزاوې لري. که چیرې تاسې دا یو ګراډ راواخلئ، یو ګراډ زاویه دا په 100 حصو باندې تقسیم کړئ. تاسې فرض کړئ دا نو ما 100 مساوي حصو باندې تقسیم کړئ. دا هغه یوه زاویه چې ډېره کوچنۍ راځي، د یوه ګراډ 100مه حصه. که چیرې تاسې یو ګراډ راواخلئ، یو ګراډ او دا په 100 باندې تقسیم کړئ 100مه حصه، بیا دې ته دقیقه ګراډ وایي. لکه په درجې کې چې دقیقه و، دې کې بیا ګراډ کلمه ورسره ذکر کړئ، دې ته وایي دقیقه ګراډ. دقیقه ګراډ دا درته راغی. د دې څخه بیا داسې یو اړیکه هم جوړولی سو. که چیرې اطراف د مساواتو په 100 کې ضرب کړئ، یو ګراډ څو راځي؟ 100 دقیقه ګراډ. لکه یوه درجه چې 60 دقیقې کېدلې، بیا د ګراډ کې 100 دقیقه ګراډ راځي. که چیرې یو دقیقه ګراډ راواخلئ، 100 حصې کړئ، یعنې په 100 تقسیم کړئ، بیا چې شي لاسته راځي یوه ثانیه ګراډ. ثانیه ګراډ یعنې ثانیه ګراډ د دقیقه ګراډ 100مه حصه ده. ثانیه ګراډ د دې څخه هم داسې یوه اړیکه جوړولی سو چې یوه دقیقه ګراډ مساوي کېږي په 100 ثانیه ګراډ. په همدې شکل باندې کولی سو وایي چې یو ګراډ بیا د ثانیه ګراډ په حساب باندې 100 ضرب 100 10,000
ثانیه ګراډ. دې ته د سلو سیسټم هم وایي. تاسې ګورئ په درجې کې د شپېتو سیسټم مو ویلی وو، دا د سلو سیسټم دی. اکثرا د سلو عدد په اساس جوړ دی. سلو، سل او دا سل واره سل، دا رقم یو شکل باندې دا جوړ شوی. ښه، دا د ګراډ تعریف شو. بله مهمه مسله چې ده، ګراډ هغومره ډېر استعمال نه لري. معمولا موږ تاسې نه استفاده کوو. په همدا لومړي څپرکي کې واحدات یو بل ته تبدیلوو. نور په درسو کې دومره استعمال نه لري. ډېر استعمال چې لري هغه راډیان دی. راډیان، درجه او راډیان. په نړیوال سیسټم کې واحد راډیان دی، د زاویې د اندازه کولو، یعنې په اس آی سیسټم کې د واحداتو نړیوال سیسټم ډېر زیات مهم دی. په بل لیکچر کې بیا په دې باندې بحث کوو. په بل درس کې د درجې د اجزاو بدلون یو بل ته درجې ته، دا ډېره زیاته یو مهمه مسله ده. دلته ما درته راخیستی دی، په دې به ډېر بحث وکړو. مثالونه یې درته حلوم چې ډېره زیاته مهمه ده. دا ډیاګرام یا دا شکل په کتاب کې موجود دی. ما د کتابه درته راخیستی. تاسې ګورئ موږ څنګه کولی سو چې درجه دقیقې ته، دقیقه درجې ته، درجه ثانیې ته، ثانیه درجې ته، او ثانیه دقیقې ته، دقیقه ثانیې ته، یعنې دغه درې یو بل ته څنګه سره بدلولی سو، د دوی بدلون. ګورئ موږ په دې لیکچر کې د درجې او د هغه د اجزاو ترمنځ یو بل ته بدلون زده کوو. بیا په بل لیکچر کې د واحداتو ترمنځ، لکه ګراډ درجې ته، درجه ګراډ ته، یعنې زه فعلا پر هغه بحث نه کوم چې څنګه کولی سم راډیان ګراډ ته، ګراډ راډیان ته، درجه هغوی ته، هغوی درجې ته څنګه بدلو. په هغه په بل درس کې بحث کوو. اوس دلته د درجې خبره ده چې یوه درجه موږ تاسې درلوده، یوه درجه مو درلوده، څو کېدی؟ 80 دقیقې، او یوه دقیقه مو درلوده 80 ثانیې، او یوه درجه بیا د ثانیې په حساب څو درته راتله؟ 3600 ثانیې. دا دوی درې یو بل ته څنګه سره تبدیلو. که دا لفظ تاسې په یاد چې دا د شپېتو سیسټم دی، نو دا ډېره ښه خبره ده. بس د واحداتو د بدلون دپاره د 80 عدد په پام کې ونیسئ. د 80 عدد په کومو حالاتو کې د 80 عدد په پام کې نیسئ؟ کله چې تاسې درجه او دقیقه، یو بل ته بدلوئ، د دغه بدلون پر مهال 80 عدد په پام کې نیسئ. کله چې تاسې دقیقه او ثانیه یو بل ته سره بدلوئ، دا دې ته تبدیلوئ، دا دې ته تبدیلوئ، د 80 عدد په پام کې ونیسئ. او کله چې بیا موږ تاسې درجه تبدیلوو ثانیې ته، نو بیا په دې حالت کې 80 نه دا چې یو بل ته سره تبدیلوئ، 2 واره 80، 80 ضرب 80 یعنې 3600 په پام کې ونیسئ. ښه، څنګه یې په پام کې ونیسم؟ کله چې دوی یو بل ته سره تبدیلوئ، دا د 80 عدد په د زاویې په اندازې کې چې عددي لحاظ یې درته درکړی، یا ضرب کوو او یا تقسیم کوو. اوس نو زه څه وخت یو د زاویې پراخوالی تقسیم په 80 کم چې واحد بدل سي، څه وخت یې ضرب کم. ډېره اسانه خبره ده. د اوږدوالي په واحداتو کې که درته ووایم کیدای شي تاسې دې خبرې ته توجه وکړئ او بیا مو بل وخت هېر هم نه سي. مثال ګورئ موږ ته یو څوک وایي 2 متره یو اوږدوالی دی. همدغه 2 متره د سانتي متر باندې 200 سانتي متره راځي. اوس ګورئ 200 سانتي متره تر 2 متره ډېر اوږدوالی نه دی، دا مساوي دي سره. مګم سانتي متر کوچنی واحد دی، نو عددي برخه یې ګورئ واحد یې کوچنی دی، مګم عدد یې څه شي راغلی دی؟ د عددي برخه لوی. او کله چې ته عدد واحد لوی ذکر کې، بیا عدد یې څه شي درته راځي؟ کوچنی. کیدای شي زما په مطلب صحیح نه یاست پوه سوي. ګورئ زه بیا درته ووایم مثال په ډول باندې. زه وایم 500 سانتي متره اوږدوالی، 500 سانتي متره اوږدوالی. اوس که زه د هغه اوږدوالی تر سانتي متر په لوی عدد یاد کم، نو دغه عدد کوچنی راځي. یعنی مثال په ډول باندې دا به څو درته راسي؟ 5 متره. ګورئ کله چې ما واحد لوی کړئ نظر ده ته، هغه مربوطه عدد یې څه شي راغلی؟ کوچنی. اوس نو کله چې تاسې د زاویې واحدات یو بل ته سره بدلوئ، دا درجه او دقیقه او ثانیه، تاسې د ځان سره فکر وکړئ چې زه د لوی عدد څخه د کوچني عدد په لور روان یم، او که د کوچني عدد څخه د لوی عدد په لور. مثال درجه دقیقې ته اړوم، ګورئ واحد کوچنی کوم،
زه درجه ثانیې ته اړوم واحد کوچنی کوم. که زه د دقیقې څخه درجې ته راځم واحد لوی. که د ثانیې څخه درجې ته راځم واحد لوی. یعنی ته دا وګوره چې ته لوی واحد ته ځې او که کوچني واحد ته. که دې واحد کوچنی کوئ عدد یې باید څه شي راسي؟ لوی. چې واحد کوچنی کوې عدد باید لوی راسي. نو د عدد د لوی کولو دپاره ضرب که ضرب شپېته. او که مثال ته غواړې د کوچني واحد څخه لوی واحد ته بدل کړې، مثال ثانیه او دقیقه درجې ته واړې یا ثانیه دقیقې ته واړې، بیا نو ته څه کار کوې؟ واحد لوی کوې. کله چې واحد لوی کوې نو عدد باید چې شي راسي؟ کوچنی. نو عدد څنګه کوچنی کېږي؟ بیا په هغه حالت کې تقسیم شپېته که. مثال ګوري زه غواړم درجه بدله کړم دقیقې ته. څنګه یې بدله کړم؟ اول دا وګوري واحد غټو که کوچنی کوو؟ واحد کوچنی کوو. نو چې واحد کوچنی کوې عدد یې باید لوی راسي. نو عدد څنګه لویږي؟ ضرب شپېته که. نو هر کله چې ته درجه ضرب شپېته کې دقیقه کېږي. که دقیقه درجې ته اړې ته غواړې واحد لوی کې، واحد فعلا په دقیقې دی، غواړې دا واړې درجې ته. نو چې واحد لوی کوې عدد یې باید کوچنی راسي. نو عدد څه وخت کوچنی راځي؟ تقسیم شپېته که. دا به تاسې حفظوئ. درجه چې دقیقې بدلوئ ضرب شپېته، که دقیقه په درجې بدلوئ تقسیم شپېته. که دقیقه غواړئ بدل کړئ ثانیې ته. ګورئ دقیقه ثانیې ته بدلوم، ثانیه کوچنی واحد دی، نو عدد باید لوی راسي. ضرب شپېته که. او که ثانیه دقیقې ته بدلوم، یعنی زه د کوچني واحد څخه راځم لوی واحد ته، په دې حالت کې تقسیم شپېته که. تقسیم شپېته. او بیا د درجې او ثانیې ترمنځ د ترمنځ بیا څنګه خبره ده؟ عیناً دغه موضوع. که د درجې څه ثانیې ته راځي ضرب، که د ثانیې څه درجې ته ځي تقسیم. خو شپېته نه، 3600. دغه ټولو زموږ تاسو د خبرو خلاصه په کتاب کې په داسې یو ډیاګرام کې راغلی. ګوري دلته ذکر شوی درجه بدلوو په دقیقې، دلته چې شي لیکلی؟ ضرب په شپېته. دقیقه بدلوم په درجې، چې شي لیکل شوی؟ تقسیم په شپېته. زه غواړم دقیقه بدل کړم ثانیې ته، چې شي لیکل شوی؟ ضرب په شپېته. ثانیه بدلوم دقیقې ته، چې شي راغلی؟ تقسیم شپېته. درجه ثانیې ته بدلوم ضرب په 3600 کې. ثانیه درجې ته بدلوم تقسیم په 3600 کې. اوس نو تاسو توجه کوئ مثالو ته. دا مثال د کتاب په 4 مخ کې راغلی دی او لومړی مثال دی. تاسو ته ویلي وای 22 درجې هم په دقیقې واړوئ او هم په ثانیې، یعنې یو وارې په درجې باندې تبدیل کړئ بیا په ثانیې. اوس ورته ګورئ، یعنې زه چې دا په دقیقې تبدیلوم هم واحد کوچنی کوم او چې ثانیې ته بدلوم هم واحد کوچنی کوم. نو دغه سوال د حل دپاره په دواړو حالاتو کې ضرب، خو د دقیقې دپاره به یې ضرب شپېته کوو او د ثانیې دپاره به یې ضرب 3600 کوو. دا سوال په کتاب کې حل شوی هم دی. ګوري ورته 22 درجې زه غواړم دا تبدیل کړم دقیقې ته. په عدد یې کار مه لره، کله چې د ضرب شپېته کوي بس دا ټول تبدیل سو دقیقې ته. عدد یې چار شوي کار مه لره. کېول 22 درجې تبدیل که 22 ولیکئ، کېول 10 تبدیل که 10 ولیکئ، کېول 1.5 درجې تبدیل که دقیقې ته 1.5 ولیکئ. ته یوازې خپل ضرب شپېته کوې، نور د ده په مربوطه عدد هېڅ کار نه لري. او اوس نو که 22 په شپېتو کې تاسې ضرب کوئ 1920 راځي. 1920 دقیقې. اوس ګورئ واحد کوچنی دی دقیقه، عدد یې وګورئ 1920. واحد لوی دی درجه، عدد یې وګورئ 22. دا دواړې زاویې یو له بل سره مساوي دي. خو کله چې واحد کوچنی کوې په لوی عدد ویل کېږي، کله چې واحد لوی کوې په کوچني عدد. مثال زه وایم 1000 متره، اما که زه اوس واحد لوی کړم بیا 1000 نه ورسره وایم، عدد یې بیا کوچنی راځي. 1 کیلومتر لوی سو، ګوري عدد مې 1 وویل، متر چې کوچنی سو بیا عدد مې 1000 وویل. خبره په پام کې ولرئ. اوس راځم 22 درجې تبدیلوم ثانیې ته. په ثانیې څنګه؟ بیا هم په عدد برخه هیڅ کار مه لره. درجه دقیقې ثانیې ته څنګه اوړي؟ 3600 د دې د تبدیلي فکټور، چې بس دا 3600 دي کوي، بس دا ثانیه سوه. او اوس نو دا که چیرې تاسې دواړه سره ضرب کړئ دا درته راځي 1,15,200 ثانیې یا 1,15,200 ثانیې.
دا مثال. نتیجه باید په یاد ولرئ. درجه څنګه بدلو دقیقې ته؟ ضرب شپېته. درجه څنګه تبدیلوو ثانیې ته؟ ضرب 3600. هغوی چې درجې ته راوړي هغه عادات چې مې وویله مګم تقسیم حالت د دې ځلې. بل مثال وګورئ. دا ډیر زیات مهم مثالونه دي. 2 دانې پرله پسې مثالونه چې ډیر زیات مهم دي. یو داسې مثال درته راغلی دی چې 15 درجې 15 دقیقې 29 ثانیې زاویه په اعشاري درجه ولیکئ. کله چې یوه زاویې کې درجې برخه هم راغلي، دقیقې برخه هم راغلي، ثانیې برخه هم راغلي، هغه ته ځینې کسان بیا په عادي الفاظو کې یا په لنډو الفاظو کې چې شي وایي DMS، یعنی زاویه په DMS بڼه ورکړه شوې. د DMS بڼې څه مطلب چې شي دی؟ یعنی معنا ډیګري منټ سکند، یعنی زاویه په درجې دقیقې ثانیې ویل شوې. لکه مثال موږ تاسو وایي 15 متره او 20 سانتي متره او 3 ملي متره. دا اوس ما اوږدوالی په متر سانتي ملي وویل. دلته همدا زاویه په درجې دقیقې ثانیې راغلې ده. یعنی دا یوه زاویه ده، 15 درجې ده، 15 دقیقې ده، 29 ثانیې ده. درجه، دقیقه، ثانیه. دې ته موږ تاسو خلاصه کولی شو دې وروسته وایي DMS بڼه. څنګه کولی شو DMS بڼه په اعشاري درجې واړو؟ یعنې ټول یې په درجې ولیکو. په دې کې اوس دقیقه هم شته، ثانیه هم شته. په درجې څنګه اړولی شي؟ دا ډېره زیاته یوه اسانه طریقه لري، خو دغه خبره ډېر استعمال لري. یعنې زموږ تاسو په راتلونکو درسو کې هم استعمال لري او همدغه موضوع پوښتنې هم درڅه کوي خلک په امتحانونو کې، په کانکور کې درته راځي. تاسې د DMS چې کله غواړئ په درجې بدل کړئ یا اعشاري درجه بیا ورته وایو، د دقیقې په برخه د درجې په برخه یې کار مه لرئ، دا په خپله ولیکئ. د درجې په برخه یې کار مه لرئ، دا یې په خپله. د دقیقې برخه یې تقسیم شپېته که بس دا هم سو درجه، او د ثانیې برخه یې تقسیم 3600 که بس دا هم سو درجه. ډېر اسان و. درجه په خپل حالت ولیکه، دقیقه تقسیم په شپېته که درجه کیږي، ثانیه تقسیم 3600 که درجه کیږي. ټول درجې سوې. ټول چې درجې سوې بیا به دا ټول خپل ترمنځ سره جمع کوي. اوس نو یوازې د تقسیم عملیه دلته پاته ده. یعنې 15 درجې په خپله جمع که 15 تقسیم په شپېته کوي دا درته راځي 0.25. اما وګورئ واحد یې چېرته راغلی؟ درجې ته. او که 29 تقسیم په 3600 کوي دا درته راځي 0.005. دا هم درجې سو. ګورئ درجه په خپله ولیکه، دقیقه تقسیم شپېته که، ثانیه تقسیم 3600 که. درجه خو درجه و، دقیقه دیم درجه سوه، ثانیه دیم درجه سوه، ټول درجه سو. اوس به دا ټول خپل ترمنځ سره جمع کوي. دا چې تاسې جمع کوي څو درته راځي؟ 15.25 درجې. دا د دې سوال جواب دی. دا زه دلته لیکای شم. یعنې ورته وایم چې دا مساوي دی په 15.25 درجې. تاسې اوس وګورئ د دې اخري پایلې ته څه چې ماته سوال ویلي وو هغه کار مې ترسره کوي. DMS بڼه مې په اعشاري درجې ولیکل. په اعشاري درجې لیکل معنا دا ده چې DMS بڼه کې دقیقه هم درجه که، ثانیه هم درجه که. دا وګورئ مکمل درجه سو. دا ډول سوالونه ډیر زیات مهم دي. او که په عمومي حالت کې درته ووایم، مثال په ډول باندې فرض کړئ تاسې ولرئ یو زاویه وي په درجې دقیقې ثانیې، درجه یې په خپله پرېږده جمع، دقیقه یې تقسیم شپېته که دا دیم سو درجه جمع، ثانیه یې تقسیم 3600 که دا دیم سو درجه. ټول خپل ترمنځ سره جمع که. هر جواب چې دی پیدا کوي همغه دی آخري جواب دی. د دې سوال برعکس حالت یعنی سرچپه حالت د دې موضوع هغه بیا داسې یعنې وي اعشاري درجه تاسو ته درکوي وایي دا په DMS واړوئ. دا سوال وګورئ په کتاب کې لرو. 48.25 درجې زاویه په درجه دقیقه او ثانیه یعنی DMS واړوئ. یعنې په دې کې موږ یوازې درجه لرو. زه غواړم دا په دقیقه او ثانیې هم د دې په منځ کې را پیدا کړم. ګورئ دا هم ډېر یو اسانه تخنیک لري خو ډېر زیات استعمال لري. یعنې دا مهمه موضوع ده ډېره. 48.25 درجې. دا اوس څنګه کولی شم؟ دا ټول په درجې دی. په
دقیقه او ثانیه په کښې را پیدا کړم. اولین کار چې ته کوې هغه به دا وي چې پوره برخه یې جلا کړه. وینې دا پوره برخه یې جلا کړه. 48 درجې جمع دا چې مې جلا کړئ نو د پوره پر ځای اوس څو پاته دی؟ 0.25 درجې. پوره چې دې جلا کړئ اوس نو ته په پوره هېڅ غرض مه لره. دغه اعشاري برخه یې دا اعشاري برخه یې که چیرې تاسې اوس ضرب کوئ په شپېتو کې دا اوړي دقیقې ته. یعنې پوره یې وساته په اعشاري برخه کې شپېته ضرب کړه هغه دقیقه کېږي. اوس نو ګورئ 48 درجې جمع دا دواړه چې تاسې سره ضرب کوئ دا درته راځي 21.15 21.15 دا ټول دقیقه دی. کله چې تاسې درجه ضرب شپېته کوئ خو باید دقیقه سي ځکه مې دقیقه ورته ویلي. اوس نو عیناً هم دا کار کوئ دا پوره په خپله لیکئ لکه څنګه چې په درجې کې پوره ولیکل او اعشاري کې مې شپېته ضرب کړئ دقیقه سو. اوس په دقیقې کې پوره برخه یې ولیکه پوره برخه یې او دغه اعشاري برخه یې جلا کړه. اوس نو که چیرې په د دې په اعشاري برخه کې تاسې شپېته ضرب کړئ دا به سي ثانیه. نو 48 درجې په خپله جمع 21 دقیقې په خپله جمع که په دې کې زه بیا شپېته ضرب کړم په دقیقې کې چې شپېته ضرب کړې هغه به واوړي ثانیې ته. نو دا به مساوي راسي په 48 درجې په خپله جمع 21 دقیقې او جمع دوی دواړه چې مو سره ضرب کړله د دې څخه جوړیږي 45 ثانیې. اوس کولی شئ چې جمع یې ترمنځ ونه لیکئ داسې ولیکئ 48 درجې 21 دقیقې او 45 ثانیې. اول په کم شکل و؟ اول په اعشاري بڼه وه یعنې خالصه درجه وه. اوس په څه شکل باندې بدله کړې ده؟ په درجې دقیقې ثانیې. د دې عمومي میتود چې شو دلته زه بیا تاسو ته ذکر کوم. تاسو داسې فرض کړئ داسې یو عدد یې درکړی A.B دا ټول په درجې دی. تاسو ته وایي دا په درجې دقیقې ثانیې بدل کړئ. ته به څه کار وکړې؟ پوره به یې جلا کړې A جمع 0.B دا به نو دواړه په درجې وي. دا پوره برخه باندې به یې غرض نه کوې په د اعشاري برخه کې به چې 0.B دی د مثال په ډول په اعشاري برخه کې به یې ته شپېته ضرب کړې. شپېته دې ضرب کړئ دا به سي دقیقه. بیا په دقیقې کې چې هر حاصل راوتی د هغه په پوره برخه به کار نه لرې په پوره برخه او په اعشاري برخه کې به بیا چې شي کوې په اعشاري برخه کې شپېته به ضرب کړې دا به بیا په چې شي واوړي ثانیې. نو درجه دې درلودله دا یې د دقیقې پوره برخه او دلته به هم ثانیه لاسته راسي. په دې دوو مثالونو باندې ډېر کار تاسې وکړئ. په کتاب کې هم مثالونه لري. د دې نه وروسته دلته یو فعالیت لرو. تاسې په فعالیت باندې د ځانو سره کار وکړئ. په فعالیت د ځانو سره کار وکړئ. دا فعالیت د کتاب په 4 مخ کې راغلی دی. بیا زه په 2 درس کې یو 2 مثاله درته کاروم. البته تاسې په شروع کې خپله ځانونه ورباندې امتحان کړئ. بیا د کتاب پای ته چې ولاړ شئ یو ضمیمه راځي د سی په نامه او ګورئ ضمیمه سی د کتاب په پای کې داسې یو صفحه شته چې دا بیا درته لیکلي مې دي د ورکړل شویو فعالیتونو ځواب پاڼه. یعنې دا کوم فعالیت چې په کتاب کې لرو د دې سوالونو جوابونه د کتاب په پای کې په ضمیمه سی برخه کې راغلی دی. په ضمیمه ډي کې بیا د تمریناتو جوابونه دي. په ضمیمه A او ضمیمه B کې بیا د ریاضیاتو او د ریاضي او د هندسي فورمولونو دي چې کوم په مثلثاتو کې استعمال لري. تاسې چې بیا د ضمیمه C برخې ته رالی بیا په دې کې د دې فعالیت جوابونه څنګه پیدا کوئ ته به اول وګورئ چې دا فعالیت په کم مخ کې دی. اوس دغه فعالیت د کتاب په 4 مخ کې دی. دلته به بیا داسې یو شکل پیدا کوئ. وګورئ د 4مې پاڼې فعالیت دا د کتاب په پای کې لیکل شوی. بیا دا وګورئ د لومړي سوال جواب دی د 2م سوال جواب د 3م سوال جواب د 4م سوال 2 جزء لري د A جزء جواب د B جزء. چې کله مو فعالیت حل کړئ د کتاب په پای کې بیا خپل آخري جوابونه د دې سره پرتله کوئ ویې ګورئ چې سوالونه مو صحیح حل کړي دي او که نه. د 2م درس همدلته پای ته رسوو او انشاءالله چې په تمرین او فعالیت باندې تاسې د ځانو سره کار وکړئ او په بل لیکچر کې بیا د راډیان په هکله بحث کوو.